د کندوز ولایت په مرکز کې د ازبکي ژبې ملي ورځ د یو شمېر فرهنګیانو او سلګونو ځای اوسېدونکو په ګډون ونمانځل شوه. د دې نمانځغونډې مسؤلین وایي د یادې ژبې ملي ورځې څخه د نمانځنې موخه د ازبکي ژبې د ځای او ارزښت په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول او د دغه ژبې ویونکو له فرهنګ او تاریخي مخینې څخه د خلکو خبرونه ده. په مراسمو کې د ازبک قوم ځینې لاسي صنایع او له دې څخه ډېر دودیز خوراکونه هم نندارې ته وړاندې شول. هدف از برگزاری این محفل البته اتحاد و اتفاق و همبستگی ملت‌های برادر و با هم برابر در افغانستان، خصوصا در قندوز، در ولایت قندوز. چنانچه که در تاریخ‌ها مشاهده می‌کنیم یک ولایت قندوز یک نمونه کوچکی از افغانستان است. بنان در ولایت قندوز اقوام بیشتری مثل ازبک‌ها، پشتون‌ها، تاجک‌ها و هزاره‌ها، ترکمن‌ها در اینجا زندگی می‌کنند. به خاطر انسجام و اتحاد و اتفاق برادری، وحدت، همبستگی اسلامی و اخوت مسلمانی هدف ای است. و یک هدف ای است که ما از تاریخ گذشتگان خود، از نویسندگان خود، از این خاطر رونمایی یا که بزرگداشت به عمل میاریم. ګډونوالو په خپلو ویناو کې د ازبکي ژبې پر اهمیت ټینګار وکړ او له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دې ژبې د ودې او پراختیا لپاره عملی ګامونه واخلي. امروز ما در اینجا شاهد ازی بودم که از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف، از مردم مختلف در اینجا، از خصوصا از چند ولایت شمالی، شمال و شمال شرق، البته بلاخص از بدخشان، تخار و قندوز اینجا حضور پیدا کرده بودند که تا در این زبان، البته خصوصا به زبان ازبکی و روز زبان ازبکی اینا عرض بگذارند. چون که ازبک یک قوم بزرگ در آسیای میانه هست، همچنین محفل هایی که به خاطر معلوم کردن جایگاه ادبیات زبان ازبکی گرفته میشه، البته این بسیار تاثیر ویژه و مهم داره، به خاطر از که این ازبک ها یک قوم بزرگ در آسیا میانه و یک بالخصوص در افغانستان است. د کندوز په مرکز کې داسې مهال د ازبکي ژبې ورځ ونمانځل شو چې دغه ورځ هر کال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هم د ځانګړو غونډو په ترڅ کې نمانځل کیږي.